حمزه د ایوارډونو اخري سلسله ده ایوارډونو سلسله به روانه وي خو د هغې نه مخکې د خپل سپانسر به ذکر کوم ضرور د یونیسا ګروپ اف انډسټري پرایویټ لیمیټډ سر ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو د تعاون د سپورټ او د مرستې د هغې سره سره ملک عبدالله صاحب ستاسو د مرستې د تعاون ډېره زیاته مننه ستاسو په مرسته په تعاون او په سپورټ داسې قسمه پروګرامونه جوړېږي د هغې نه علاوه د کوربا ریسټورنټ عاشق صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه د مهر صاحب ډېره زیاته مننه پیراډایز سټي ډېره زیاته مننه کوو چې څومره هم زمونږ سپانسر دي ایچ بي کې بلینکټس والا خورشید صاحب څومره هم دي سټریم منرل واټر د هغې ټولو مننه کوم اکزول آیل د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته لاسونو پړکا پکار ده د هغوی په مرسته په تعاون او په سپورټ دا پروګرام را جوړ شوی جي تھینک یو سو مچ سر جی حمزه اوس به کوم مشران راغواړو چې د هغو د لاسه دغه جایزه ترلاسه کړي زموږ ملګري زمونږ ینګ پولیټیشین دی او هیومن رایټ اکټیویسټ هم دی د مردان سره تعلق دی جواد خان بیزي به راځي او د هغوی سره سره به راځي شهزاد علم صاحب پیراډایز سټي آنر دی کاینډلي هغوی ته ریکویسټ دی چې دا دوان راشي او ستاسو په لاس شهزاد علم صاحب او جواد خان بایزي صاحب کاینډلي تاسو سټیج ته راشئ جي زمونږ د طنز او د مزاح یو پیژندلی نوم بیا دلته راغی د شیرپاو د خاورې زیږېدلی عزیر شیرپاو ته بلنه ورکوم چې هغو راشي او خپله جایزه ترلاسه کړي عزیر شیرپاو صاحب د هغې سره سره به د ټي وي د دنیا یو ډېر پیژندلی نوم مونږ هر کیټګري ټچ کړی ده په دې کې زموږ سره جرنلیسټ کیټګري کې زکیه خان نیوز اینکر هغوی ته خواست کوو چې راشي او خپل ایوارډ ریسیو کړي ډېر زیاته لاسونو پړکا ورکړئ جي زکیه ډېره محترمه زکیه خان د نیوز او د تلویزیون د دنیا سره تړلی نوم محترمه زکیه خان زمونږ یو ډېر خوږ شاعر د مزاح ظفر خان ظفر صاحب ته بلنه ورکومه چې هغو راشي او خپله جایزه ترلاسه کړي نو ظفر صاحب اورو او بیا به راځو زمونږ آخري شیبې نږدې دي دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه او هغه یوې هم راته ځان نه سم میړه جوړ کړی نو څه کې یو میړه د پاسه بل میړه وکړمه دا هایکو چې دي نو چې پاتم کې اته ځله فیل شوم نو مور مې ویلي نور سکول مه وایه هسې نه دماغ دې کار پرې نه دي ملنګ ویل خیر راکړه روپۍ مې ورکړه نو هغه ویل زه به درله لس درکړمه خو لږه دا خوله داسې کوپی که شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لوګې کي ته به وایې دا جوړېده د پلار دی ناوخته رالمه نو ښځې مې ویل خالي زانګوله جوټې مه ورکوه ماشوم خو خوار شي دا دی ما سره دی یوسف په منډه شیربانو له رالو ویلې تاله مې اوسه وویشته نو هغې ویل غر شي زموږ خره دی مړه که ټوله شو شا ګورې په سر جوړوي د چا چې سر باندې ویښته نه وي نو دا ته به وې جوړ بې پاڼو توت دی خلکو خاندل ما ویل جوړ پاپولر شوم خو چا راته روشانې په غوږ کې وویل تا پورې شاته چالاکی تړلې جج ملزم ته ویل ته نه شرمېږې چې په شپږم ځل عدالت ته راغې نو هغه ویل ته چې روزانه راخلاصي د مړ سړي نه چا ګس لاس پرې کو ما ورته ویل دا څه دپاره ویل چې عملنامه ورته پخې میلو شي ظفر صاحب ډېره زیاته مننه کوو همدغه ځای پورې پوره او د لاسونو ډېره پړقاو کوي ظفر صاحب دپاره بزنس کمیونټي یو تکړه ملګری خورشید علم صاحب کو زموږ سره موجود وي نو راځي چې خپل ایوارډ دی والي ډېره زیاته مننه کوو د دې ترڅنګه څومره چې موږ سره په دې پروډکشن کې مرستې کوي یا تاسو د هغو کار به لیدلی چې د پښتون وطن دغه ښایستونه دغه مناظر د هغو په شیشه باندې د هغو د ایډیټنګ نه تېر شوي د هغو د کیمرې نه تېر شوي زمونږ د احمد پروډکشن ملګري ته خواست کومه ستاسو په ډېر احترام کې چې هغو راشي او دغه جایزه ترلاسه کړي ډېر محترم احمد چې د احمد پروډکشن بنسټګر دی هغو دې راشي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي
زمونږ یو سوشل اکټیویسټ جواد ارشد صاحب ته بلنه ورکوم هغه چې چېرته وي رادې شي زمونږ تکړه ملګری دی په هر ایونټ کې موږ سره ولاړ وي چوپا رستم دی خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوم چې زمونږ یو بل ملګری دی بیسټ ډیزاینر دی ډریس ډیزاینر دی واجد سهیل هغه ته خواست دی چې راشي ما سره واجد سهیل صاحب تاسو راشئ او خپله جایزه ترلاسه کړئ زمونږ چارټر اکاونټنټ ډېر تکړه ملګری شاهد خټک صاحب هغه چې چېرته وي هغه دې هم راشي زمونږ د آواز ملګری که آواز مې هر څو تت دی هر څو رو دی خو بیا هم یو علامت د ویښېدو دی ډېر محترم اسلم باچا ته زه بلنه ورکوم چې هغه راشي او خپله جایزه ترلاسه کړي د سمبل غږ دې لیونی کړم خاورې د مشه د اوږدو ګوتو سرونه ډېره مننه تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې خوشحاله اوسئ Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. اوس به یو شخصیت راغواړو که زما د شخصیت حدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی او حمزه یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم چنار ځوان بختیار خټک صاحب راغواړم اجازت لاسونه پکا د بختیار خټک علي روخان یوسفزی صاحب دلته کې موجود دی هغه یو کلام موږ ریکارډ کړو هغه به یقینا موږ تاسو سره شریکو خوند به ترې واخلئ د دې محفل لږ احترام پکار دی او د دې محفل لږ احترام پکار دی نن خو ساقي او نن خو ساقي الا نن خو ساقي جام پس جام پکار دی نن خو ساقي جام پس جام پکار دی د دې محفل لږ احترام پکار دی د دې محفل لږ احترام پکار دی نن خو ساقي او نن خو ساقي جام پس جام پکار دی نن خو ساقي جام پس جام پکار دی مزړه دې دا مزانو زیګر هم دا مزړه دې دا مزانو زیګر هم دا مزړه دې دا مزانو زیګر زمونږ دا خاورا 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 زمونږ دا خاورا او دا قام پکار دی نن خو ساقي او نن خو ساقي جام پس جام پکار دی نن خو ساقي جام پس جام پکار دی زړې برجلې خلک نه هېروي زړې برجلې خلک نه هېروي زړې برجلې خلک نه هېروي کله نا کالا 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 کله نا کله سلام پکار دی
خو ساقي اله نن خو ساقي جام پس جام پکار دے نن خو ساقي جام پس جام پکار دے روخانتلو کی یہ پشاو قتل روخانتلو کی یہ پشاو قتل روخانتلو کی یہ پشاو قتل نور در توایا وایا وایا نور در توایا اس پیغام پکار دے نن خو ساقی اله نن خو ساقی جام پس جام پکار دے نن خو ساقی جام پس جام پکار دے ددی محفل لگے احترام پکار دے ددی محفل لگے احترام پکار دے نن خو ساقی اله نن خو ساقی جام پس جام پکار دے نن خو ساقی جام پس جام پکار دے زمونږه د دغه سیشن اخري چې کومه برخه ده په دې کې به مونږه زمونږ د پښتون وطن یو ډېر ستر نوم او د هغو جایزه به هم د بختیار صاحب په موجودګۍ کې ملک صاحب ورکوي دغه ایوارډ ستاسو د لاسونو پړقا کې لایق زاده لایق صاحب ته بلنه ورکوو چې هغه ملک صاحب ته هم بلنه ورکوو چې ایوارډ ورکوي دوی نوم دی بختیار صاحب به هم ولاړ وي او ملک صاحب دې راشي لاسونو ډیره پړقا لایق زاده صاحب ډېر ستر نوم دی د شعر د ادب او د ځوانانو د تربیت زمونږ تربیت هم د لایق زاده صاحب پکې څه نه څه برخه اخیستلی شي ډېر لوی نوم دی ملک صاحب ستاسو د لایق زاده صاحب ډېره زیاته مننه کوثر تھینک یو سو مچ فار کمینګ زمونږ د ملکنډ د سیمې کمال صاحب زړه مې د سوات حسینو یوړو تشه پنجره په ملکنډ راکوزومه